د غوایي میاشتې اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ په کابل کې د ملي رادیو تلویزیون په تالار کې په ځانګړو مراسمو سره ونمانځل شوه. په دغه مراسمو کې یو ګڼ شمېر حکومتي چارواکو ګډون کړی و او د شوروي د یرغل په وړاندې د افغانانو د مبارزو یادونه وکړه. ویناوالو وویل چې په تېره یوه پیړۍ کې د نړۍ دریو لویو امپراتوریو په افغانستان یرغل کړی او په پایله کې له شرمېدونکې ماتې سره مخ شوي دي. نو دغه کمونیستي نظریې والا دا دهریان په دې خاطر راغلی وو چې خلک د الله جل جلاله څخه منکر کړي. نو خو د افغانستان اسلامي ولس او ملت د دوی وړو او غټو ټولو علماو او عوامو یې سخته مقابله وکړه. د افغانستان خلک په دغه آیاتونو ټینګ عمل لري چې ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. دلته بل دین بل نظریه بل مفکوره نشي چلیدلی. نو کله چې دوی پوه شول چې په خبرو باندې په دلایلو نه کیږي نو قدرت یې لاسته راوړه او د وخت سور خامار شوروي اتحاد تر شا ودرېده او په افغانستان یرغل وکړه. ډېرې لویې تباهۍ ډېرې لویې بربادۍ یې پیښې کړې، خو بیا هم الحمدلله د افغانستان مسلمان ملت ته الله ثابت قدمي ور نصیب کړله او دغه دشمنان که داخلي وو که خارجي وو دا یې د ذلت او د خوارۍ او د ناکامۍ سره مخامخ کړل. الله جل جلاله فرمایي ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. که چیرې تاسو نصرت د الله وکئ د الله کومک وکئ. د الله سره خو کومک نشي کېدلی او نه الله د چا کومک ته محتاج ده. مراد تینا دین د الله ده. ان تنصروا الله که تاسو نصرت او کومک د دین د الله وکئ، د دین د لارویانو د دین د پیروانو کومک وکئ، ینصرکم الله بس تاسو نصرت او مدد وکي چې تاسو ته به الله جل جلاله غلبه در نصیب کړي په دشمن باندې. هماغه و چې د افغانستان مسلمان ملت د الله د دین نصرت وکړه نو الله د دوی نصرت وکړه، دوی ته غلبه ورکړه په دغه لویو لویو سترو امپراتوریو په دې لویو خونخوارانو او ظالمانو او د هغوی په ګوډاګیانو باندې. ینصرکم الله به نصرت وکړي د ستاسو په غلبې درکولو سره په دشمن باندې او ويثبت اقدامکم او ثابت پکړي قدمونه د ستاسو، تاسو به ثابت قدم وګرځئ. ګورئ ورونو تاسو الحمدلله ټول مجاهدین یاستئ، جهاد مو کړی ده. په جهاد کې د ټولو نه مهم شی ثابت قدمي ده. کله چې یو څوک ثابت قدم وي هغه خامخا کامیابیږي، پښې لړزه نه کوي او زړه یې نه دربیږي، میدان نه خالی کوي، ټوپ نه اچوي، هغه کامیاب ده. که لس وارې شوروي غونته طاقتور پوځ پرې راشي، که 20 وارې د امریکا او د ناټو په شانته طاقتور قوتونه هغه پرې راشي، خو چې ثابت قدمي وي که نه ثابت قدمي دا خلک کامیاب دي. نو الله څه وایي ويثبت اقدامکم او ثابت به وګرځئ قدمونه د ستاسو، تاسو به تیښته نه کوئ، ستاسو پښې به لړزه نه کوي، تاسو به میدان نه پرېږدئ. او مفسرینو دا لیکلي دي چې دا ثابت قدمي چې ده دا بیا دوام کوي عین تر ورځ د قیامته پورې. څنګه؟ داسې چې څوک د الله د دین نصرت وکي، الله د نصرت کوي او ثابت قدمي ګرځي په جنگ کې د دشمن په مقابله کې، او عین ثابت قدمي ګرځي په آخرت کې په پل صراط باندې، په پل صراط باندې. هغه پل چې موږ او ستاسو ور باندې عقیده ده چې په هغې باندې به انسانان تیریږي او ډیر نری او ډیر تیاره او ډیر تیره ده، په هغې باندې به ته ثابت قدم یې بیا
پښه به دې لړزه نه کوي، لندې به پرېوځي نه، بلکې صحیح سالم به په دغه پل صراط باندې تیر شي اخواته د الله نعمتونو ته، د الله رحمتونو ته، د الله جنتونو ته. زه به تاسو ته یو لنډه خاطره ووایم. د شوروي اشغال په وخت کې موږ په کونړ کې وو او د اسمار ولسوالۍ مربوط د شیګل په منطقه کې مو مزل کاوه روانو مجاهدین، او د مازیګر د مانځه وخت شو. موږ ټول 25 کسان وو، 25. او قدرت ته وګوره، په دې 25 کسانو کې 24 ټول طالبان او ملایانو او یو پکې امي وو. د مازیګر وخت شو، هلته اوبه بهېدلې او دسونه مو وکړه. بیا هلته د لاروۍ دپاره یو سوپه غونته جوړه وه چې دوی به پرې منځونه کول. چې د مانځه وخت شو، نو هغه امي چې وه هغه ډېر مزاحي غونته وه او خوشطبی وه. هغه ویلې وی پخوا خو به داسې کار و چې په یو ځای کې یا په یو جومات کې به یو امام و، یو به ملا و، او نور به ټول عامیان. هغه ملا به معلوم و مخته به شو، عوام به ورپسې ودرېدل. اوس تاسو ټول ملایانې کوم یو مخته کېږئ؟ وایي راځئ داسې به وکړو، نن به زه درته مخته شم، تاسو ټول ما پسې ودرېږئ. وایي ځکه خبره وایي سرچپه ده، ملایان دومره ډېر دي په دې جبهات کې. نو دا دې څوک نه وایي چې طالبانو څه کړي دي یا طالبان چیرې وه. په لکاو شهیدان شوي دي، په لکاو معیوبین شوي دي، او کورونه یې، اولادونه یې، والدین یې، خپلوان قریبان یې ټول په دې جهاد کې قرباني شوي دي. نو لہذا دا د الله جل جلاله یو ستر نعمت ده، یو د الله عظیم احسان ده چې داسې یو ترتیب را جوړ شو چې اسلامي امارت، اسلامي نظام راغی. دغه تیرو مجاهدینو د هغې د قربانیو ساتنه یې وکړه، او د شهداو که مخکیني دي که وروستني دي د ټولو ارمانونه یې ترسره کړه. الله جل جلاله دې موږ تاسو په خپل حفاظت کې وساتي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو د انحرافاتو نه، د بېلاریو نه، او د نیت د خرابۍ نه، د اعمالو د ګډوډۍ نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله دې دا نظام قائم او دائم ولري. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. د افغانستان اسلامي امارت ترنو مشرانو، د کابینې محترمو غړو، علماء کرامو، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو، د هیواد اتلو سرتیرو مجاهدینو، د رسنیو استازو، د ملي رادیو تلویزیون ټولو خوږو لیدونکو او اوریدونکو، او دلته ناستو ټولو درنو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست ملي تلویزیون ته مو د راتګ هرکلی کوم. خوشحاله وي چې د افغان ولس د بریا ورځ 8 دسمبر په داسې حال کې لمانځو چې هېواد مو آزاد، حر او مستقل دی. د حکومتولۍ چارې مو منظمې روانې دي او بیا رغونې ته د وطن اصلي بچیانو مټې رابډ وهلي دي. خوشحاله وي چې د هغو مشرانو مجاهدینو په مجلس کې ځان وینو چې د شوروي یرغل په وړاندې د جهاد افتخارات له ځان سره لري او د موجوده اسلامي نظام ستنې دي. له الله جل جلاله څخه ورته د ټینګ عزم، پخې ارادې او لاشه خدمت دعا کوم. قدرمنو حضرات، علماء کرام، قومي مشران، ورزیده کدرونه او په لکونو ځوانان مو قرباني کړل. وطن مو وران شو، خو الحمدلله چې ازادي مو واخیستله او شوروي یرغلګر مو په ټیټ سر له هېواد څخه وشړل. دا ټول د قوي ایمان نعمت او د خدای مرسته وه چې موږ یې پر کافرو برلاسي کړو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تر څو چې موږ له خپل خدای جل جلاله سره تعلق ونشلو
نو بریا به تل زموږ په برخه وي. لکه چې الله تعالی فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. د خدای په لاره کې جهاد مو د نورو ښېګڼو ترڅنګ پر کلتور هم مثبت اغېز وکړ. هغه دا چې ماشومان مو د اتلانو په نومونو ونومول او په محافلو کې مو د تکبیر غږونه پورته کیږي. الله اکبر. دا د خدای جل جلاله په لاره کې د قربانیو او ایثار برکت و چې د حکومت او نظام واګې مو د علماو او مصلحو خلکو په واک کې دي او د دې نعمت شکر پکار دی او باید ادا کړو. وان شکرتم لازیدنکم. هغه وخت مو د اسلامي نظام د قائمولو مسؤلیت درلود، خو نن یې د ساتلو. خپل غیرتي ولس او مسؤلینو ته پکار ده چې په ټول توان او طاقت سره د دې موجوده نظام ساتنه وکړي. دا به مو له خدای جل جلاله سره وعده وي چې نه به د پردیو فشار ته غاړه ږدو او نه به یې فرمایشات منو. هغه خدای چې بریا یې را نصیب کړه ساتلای مو هم شي. فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. په پای کې دا چې د داسې ورځو لمانځل موږ ته د خپلو پلرونو نیکونو له ویاړه ډک تاریخ رايادوي چې باید ځوانان یې پر نقش قدم روان شي. ملي تلویزیون به د یوې ملي رسنۍ په توګه د تل په څېر دغسې ملي تاریخي او کلتوري ورځې لمانځي او د دغو ارزښتونو په تړاو به ملت ته پوهاوی ورکوي. ومن الله توفیق. افغانستان هغه مستضعف ولس ته، هغه مؤمن ولس ته، هغه شجاع ولس ته، هغه خدای پرسته ولس ته، هغه خدای ته نږدې ولس ته چې الله تعالی د په تاریخ کې بعد له اسلامه کوم مستکبر ته د خاتمې اراده کړي دلته یې راولي. روسان افغانستان ته رالو. روسان په دې پوهېدو چې د افغانستان داسې یوه تیاره ګوله نه ده چې زه یې تېره کړم. د افغانستان د اشغال لپاره، د افغانستان د نیولو لپاره روسانو 80 کاله دلته کار کړی و، دلته یې فعالیت کړی و، په نامه د تحصیلاتو عالي و. به له دې جا څخه فارغین بیولو هلته به کمونیستي عقیده، الحادي مفکوره، دهري عقیده ورترجیقوله. له هغې خوا به په عوض د دې کې چې هغه یو انجینر وي، هغه یو ډاکټر وي، هغه یو دواساز وي، هغه دلته یوه کارخانه جوړه کړي، له هغو خوا به الحادي عقیده او مفکوره له ځان سره راوړه. په کلونو یې دلته الحادي کمونیستي پرسونل روزلی و. په داخل د افغانستان کې نظام تر اثر لاندې و. تاسو ته بهتره معلومه ده روسان بعد د 80 کلو افغانستان ته رالو. افغانستان د دې لپاره نه ونیو چې د افغانستان بالذات تنها مقصود و. صحیح خبره ده د افغانستان معادن، د افغانستان بشري قوت دا یې مطلوب و، خو اصلي مطلب یې دا و چې د افغانستان پسې تیر شي، ګرمو اوبو ته ورسیږي، اروپا او امریکا هم تر خپل استعمار او اشغال لاندې راولي او دنیا هم په دغه خطر کې ځینې پرته وه. خو په دې جریان کې 4 ورځې دي چې هغه ټولې مهمې ورځې دي، خو 2 ورځې ډېرې پکې مهمې دي. یو د ثور ومه چې د کمونیستانو کودتا وه، توره کودتا یې وه او کامیابه کودتا یې وه. د افغانستان سیاسي، نظامی، اقتصادي، علمي، رهبریتي او واک تر خپل لاس لاندې راوست. بل د جد شپږم چې بیا د ببرک د روسانو د یو لاسپوڅي د غلام په واسطه باندې چې روسان مستقیم رالو او اشغال کو افغانستان. او بل بیا د دلوي 26 یا 28 چې د روسانو د فرار او د شکست ورځ وه. او پسې بیا 8 دسمبر چې د کمونیستانو د ټغر د ټولېدا ورځ وه. د دوی د نظام په تمامه معنا د سقوط او د خاتمې ورځ وه. دا 4 سره ورځې مهمې ورځې دي. البته په بدو ورځو کې ډېره مهمه د مهمې حادثې ورځ د ثور ومه ده، ځکه دا هغه ورځ وه چې د روسانو اشغال ته، د روسانو تجاوز ته او د اسلام نعوذ بالله خاتمې ته دا تمهید او لاره وه. قدرمنو حاضرینو، د غونډې په دې برخه کې د ثور د 9 او 8 په اړه د افغانستان د اسلامي امارت اعلامیې ته ستاسو پام راګرځوو. 46 کاله وړاندې
د 1353 هجري شمسي کال د ثور په 9 نیټه څو تنو پردي پالو کمونیستانو په افغانستان کې کودتا وکړه او زموږ هیواد یې د یوې سترې جګړې او بدبختۍ اور ته ټېل واهه. د ثور د 9مې ورځې د جنایت له امله زموږ ولس سخت ځاني او مالي زیانونه وګالل او د خورا ډېرو بدمرغیو سبب شوه. خو لله الحمد زموږ مسلمان او مجاهد ملت د کمونیستي فکر او د هغوی د اعمالو په وړاندې قیام وکړ او دا جهادي مبارزه چې د سر او مال ډېرې قربانۍ پکې ورکړل سوې پوره 14 کاله یې دوام وکړ. د دې سختې او درنې مبارزې په لړ کې زموږ مسلمان او مجاهد ملت هم ډېر درانه تلفات وګالل. نږدې 1.5 میلیون افغانان شهیدان او میلیونونه نور له بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ شول چې بالاخره د کمونیزم شومې پدیدې او ورسره د وخت شوروي اشغالګرو زموږ په هیواد کې ماتې وخوړه او افغان مجاهد ملت وتوانید چې وروستۍ کمونیستي اداره رانسکوره او هیواد په بشپړه توګه آزاد کړي. د 1301 هجري شمسي کال د ثور 8مه نیټه بیا د افغان ملت د بري، ازادۍ او کامیابي ورځ ده چې د افغان مجاهد ملت قربانیو نتیجه ورکړه او زموږ ولس او هیواد د کمونیزم له ښامار څخه نجات وموند. د افغانستان اسلامي امارت د ثور د 9مې نیټې کمونیستي کودتا توره ورځ غندي او ورپسې د ثور 8مه نیټه لمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. دا چې زموږ هیواد وروسته له 20 کلن جهاد څخه یو بل اشغال څخه بیا هم آزاد سو، اسلامي نظام قایم سو، نو اسلامي امارت په خپله ټوله هڅه کوي چې د دې ملت د لسګونو کلونو قربانیو او مبارزو ثمره بیا ضایع نسي او په هیواد کې د شهیدانو ارمان اسلامي نظام په بشپړه توګه نافذ وي. همدا ډول به هڅه وکړي چې د افغان ولس د ټولو جهادونو ارمانونه لکه څنګه چې لازمه ده وپالي او د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د افغانستان د آبادۍ او رفاه لپاره لا ډېره ښه زمینه مساعده کړي ان شاء الله تعالی. والسلام. د افغانستان اسلامي امارت. جهاد ثمره د درې لوی امپراتورۍ ماتې او د یوې پړۍ په داخل کې نه موږ باید یو دې ته متوجه شو چې د انګلیس نه واخله تر شوروي اتحاد او تر جامع ناټو چې اوسنی نظام الله پاک د دې ناټو په مقابل کې خدای په کامیابۍ باریاو ته ورسوو. دا ورځ باید موږ ډېر شانداره او په ډېر درندو او په ډېرو قربانۍ وینې موږ راغلي دي او باید د همداسې په لویو قربانۍ سره موږ دغه ورځې ولمانځو او د افغانستان په ګوټ ګوټ په هر کلي ولسوالۍ په هر ښار او هر ولایت کې غوښتنه دا ده چې دغه قربانۍ ویره نه کړو او دا داسې وساتو ژوندی لکه نن موږ تاسې وینو موږ ته چې د شهادت یا د جهاد خوند قرباني علما کرام بیانوي اعلی د ایران کې تیر او تازه د بدر نه او د احد د جهاد شهیدونو د غزوه خندق هغه تاریخ ما ولدو ما څه کار تللی دی. ما ډېر کول چې زه هغه ځای نه پیدا کړم چې حضرت عمر یې په کوم ځای شهید کړی دی رضی الله عنه، حضرت حمزه په کوم ځای شهید شوی دی، حضرت عثمان کوم ځای کې شهید شوی دی او یا امثال داسې چې نور هغه موږ خو محترم نبی صلی الله علیه وسلم څومره تکلیفات هلته قربانۍ ترې کړي دي. خو همدا وجه د دغو علماو موږ ته د تاریخ دې ځای ته رسولی دی. موږ غواړو چې پیغام د قدم کږدو او موږ آینده نسل ته هم ورسوي. همدغه قربانۍ نن چې موږ تاسې 2 میلیونه شهیدون، 2 میلیونه زخمیان کم زیات او 10 میلیونه کم زیات مهاجرین یې د عظیمه قربانۍ او د دې دین دپاره چې نن دې ځای ته موږ تاسې رسولي یو همدغه لاره موږ تعقیبوي. هم د دې لارې تعقیب دپاره همداسې کلکه قرباني اوس په کار ده چې موږ دغه خلک آینده نسل ته او ټولو عالم اسلام ته بالمشاهده د امکاناتو په صورت کې اول منځي ورته په ټول هغه آیتونه د قرآن کریم چې د جهاد په باره کې راغلي، د هجرت په باره کې راغلي دي او په غزوګانو کې راغلي دي، تکلیفات راغلي دي او یا اوس چې کوم تاریخ کې د موږ تاسې په وړاندې تر شوي دي، دا باید پټ پاتې نه شي. دا آینده نسل ته په کلم باندې او په میډیا او په بیانات باندې باید هو به هو
دنیا او نړیوال ته او خپل نسل ته باید وښودلی شي، تر څو چې آینده خدای ماکه تاسې وینئ دلته د مجاهدین بریا او د روسانو عملیات زه درته وایم د شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهیدي په سطحه چې د ټول نه لومړی زموږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره یې کړې دو او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي د شهیدانو دپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه شهیدي یې ورکړه. او دا مې راته یاد دي چې ټول نه ښځې ماشومان په د دواړو جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي، قربانۍ ورکړي او په عمل سره یې ورکړي. او دا مې ورته معلومه ده چې روسانو په اووم د ثور او په 14 په 14 په 15 د ثور می عملیات وکړو. په هغه عملیاتو کې لومبانی بمبار چې هغه تیاري چې روسانو خپله راپورته کړې، اول هلیکوپټر وي مایکوب 24 او ګنشپ هلیکوپټر به خلکو ورته ویل، بیا وروسته میګ 23 میګ 21 او میګ 22 دا تیاري راغلې. په اول دی حمله کې هغه هلیکوپټر موږ خویندې میندې زنانه شهیدان کړو، په دویمه کې جیټ تیاري بمبار وکړو، بیا یې ماشومان و زنانه کورونه یې د منځه یوړو شهیدان کړو. از انگریز یا انگلیس تا شوروی و ناتو و آمریکا، اما ضرب شست این ملت بزرگ و سربلند را دیدند و مفتضحانه در برابر مقاومت و عزم راسخ یک ملت با شکوه و سربلند مواجه شدند، مفتضحانه فرار کردند. آن چیزی را که من میخوایم عرض بکنم برای اعضای محترم مجلس و این جلسه با شکوه که در این روز را پاس داشته‌اند، دو چیزی بسیار کوتاه است چون وقت نیست. پیامی را که ما از قاری صاحب دریافت کردم که شما صحبت میکنین، اما مرا او پیام بسیار امیدوار ساخت که ما افغانا بعد از تجربه کردن تلخی ها و مرارت ها، بعد از پیروزی های ملت افغانستان که حماسه آفرید و تاریخ را در جهان امروز تغییر داد، جهاد 14 ساله افغانستان نه تنها روس‌ها را از افغانستان شکست داد، شوروی را، بلکه بخشی از کشورهای دربند و اسیر و مستعمره را شرنگ تفنگ مجاهدین این سرزمین و خطه با غرور نجات و رهایی بخشید. تعدادی از کشورهای اروپایی را از هراس و دلهرگی نجات بخشید. اما بعد از این افتخارات را که ملت افغانستان کسب کرد، جهاد 14 ساله ملت افغانستان اون بار سنگین را که این ملت با شکوه و با عزت بر شانه‌های ضعیف خودشان حمل کرد، در این روز یعنی در 8 ثور 1371 به پیروزی و به بار نشست. متاسفانه اون آرزویی که ملت داشت به آرزوهای ملت بزرگ و با افتخار ما به یأس مبدل گردید. دا یادونه وړ ده چې له اوږدو کلونو مبارزو وروسته د 1901 لمریز کال د غوایي میاشتې په 8مه نیټه افغان مجاهدین په دې وتوانېدل چې روسي ځواکونو او د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ ته ماتې ورکړي.